بلنه ورکوم د دې تعزیتي غونډې صدر ډیر ګران ډیر قدرمن بختي روان عمر خیل صاحب ته چې هغوی راشي او زموږ سره او تاسو سره خپل خیالات شریکي. بختي روان عمر خیل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. چې دا ستا په احساساتو باندې ډیپینډ کوي چې دا دی که نه دی، تاله راغی که نه دی راغلی. مرګ میلمه دی ای اندیشه د احساس تر طبیعته، چاله ورځ کې څو ځله او چاله ژوند کې یو وار راشي. چاله ورځ کې څو ځله، چاله ژوند کې یو وار راشي. نو دا څو ځله چې راځي نو دا د شاعر ادیب له ډېر راځي. دا زه لږ خبره خیر دی کومه، یوه خبره به وکړم بیا خبرې ختموم. زما خیال دی یو ټرمینالوژي ده، کوپینګ میکانیزم دا داسې چې کله سړی ډېر خفه شي، کله سړی ډېر خوشحاله شي، کله سړی ډېر ویریږي، یا یعنې داسې څه ابنارملټي راشي چې هغه د روټین نه یا د عام ژوند نه لږه سیوایي، نو دی بې اختیاره شي، دی ګډې وډې وي، دی ګډوډ حرکتونه کوي. لکه تاسو به د ژوند کې وګورئ، تاسو به دا خبره نوټ کړئ، داسې بیا دا په ماشومانو کې سپیشلي، نو د ماشومانو خپل دي، د لویو خپل دي، د هر چا خپل کوپینګ میکانیزم دی. دا خندا چې کوم دی که نه، دا هم د هغې عمل دی. اوس خندا څه شی دی؟ خو یو کار داسې وشي چې ته وخاندې، او دا ژړا څه شی دی؟ خو یو کار داسې وشي چې ته وژاړې. نو داسې څه کارونه وشي چې شاعر بې اختیاره وویږي. دا هغه خبرې نه وي، د دغه خبرې نه وي چې ده پلان کړي یو دی به وي چې زه به دا کوم زه به دا کوم. هغې کې دم خم نه وي، هغه بیا زما په شان داسې ګډې وډې خبرې. خو هغه چې شعر شي نو هغه د کوپینګ میکانیزم ریزلټ دی چې څه داسې غیر د کارونه وشوه چې د قبولیت نه لري، نو که هغه د خوشحالۍ هم وي، که د خفګان هم وي، که د یرې هم وي، که د راتلونکي د مستقبل هم وي، که زمونږ د تېرې ماضي هم وي. نو بیا په پښتنو باندې خو دا نمونه وختونه ډېر ځي راځي. نو ځکه شاعري چې ده نو دا په پښتنو کې سیوا ده. عموما موږ وایو که نه چې د پښتنو کې بس شعر دی، دا وجه دا ده چې دا دې ترې لرې کړه نو پښتنو سره به شعر هم پاتې نه شي. او ځکه زمونږ حمید خان صاحب د پښتنو په شعر کې چې کومه فلسفي ده، د پښتنو سره چې کوم موضوعات دي، دا د دنیا په یوه ژبه کې نشته. د خیبر افریدي یو شعر درته وایم، ستا د دغه یو فلسفي درته وایم، دوه شعره به درته ووایم. یو دا چې د چینار لاندې چینه د جوړې وچه، د چینار لاندې چینه د جوړې وچه، چې شینکۍ راټوکېدلی دی په لار کې. دا یو فلسفي ده. د چینار لاندې چینه د جوړې وچه، چې شینکۍ راټوکېدلی دی په لار کې. اوس په دې جوړې ټکي کې دې کې شک اچولی دی چې چینه په حقیقت کې وچه یا ده یا نه ده. خو اټ مینس چې په دې لاره کې دا د غره کې، نو زما په خیال چې دا چینه وچه ده، څوک پرې نه ځي راځي. ښه نو چینه وچه ده ځکه څوک نه ځي راځي که نه؟ زمونږ کلتور هغه شان نه دی چې اوس به دې پیغلې چینې ته لاړې شي وبوله که نه؟ دومره یره خوره شوې ده چې څوک د کورونو نه راځي، هغه غره ته نه خیږي. داسې بلا سوالونه په دې یوه جوړې کې راوځي او په دې یو شعر کې راځي. دا زما د پښتون شعر فلسفي ده. خیبر سے بل یو شعر وي چې خزان هم په یو رنګ کې دی د حسن ترجمان، خزان هم په یو رنګ کې دی د حسن ترجمان. دا بعضې خویه ونې خو بربنډې خوښوو، دا بعضې خویه ونې خو بربنډې خوښوو. دا د
د خیبر سے یو بل شعر راځي چې بخښنه غواړم ستاسو وخت لمه خو هغه وایي خان ماما زمونږ خو ټولو ناسته ولاړه یو ځای ده یو شان ده یو ګپ لګو یو محفلونه د یو ایډیالوژي د یو تصور هم دی خیبر صاحب هم د دغه فکر ملګری کله چې مونږ د خپل عقل او د خپل حد نه واوړو کم سوچونه بیا کوو نو په هغې کې بیا مونږ څوک خطایي او څوک رسایي او خطا ورته نه شي ویلی او دې کې د قرآن دوه دغه دي یو ته محکمات وي یو ته متشابهات وي دا په دوو حصو تقسیم دی محکماتو کې ډېرې ښکاره خبرې دا کوئ او دا مه کوئ متشابهاتو کې داسې دي چې ته به ترې خپله معنا لې او زه به ترې خپله معنا لم ستا د هم ټیک کیدی شي او زما د هم ټیک کیدی او ستا د هم غلطه کیدی شي او زما د هم غلطه کیدی شي اوس فرض کړو د الف لام میم نه به زه څه معنا لم څوک به دې سالي یا داسې نور یا د الله تعالی لاس یا د الله تعالی مخ یا د الله تعالی سترګې دا متشابهات دي اوس زه به هغه شی تصور کوم ایمیجنایز کوم چې کوم ما لیدلي نو دا د ما د عقل او زما د سوچ او زما د مشاهدې او دې نه بالا خبرې دي نو خیبر صاحب هغه شعر وایي چې په کائنات کې توازن دی ولې تپوس کې چې په دې پوره کائنات کې دا توازن ولې دی په پوره کائنات کې دا توازن ولې دی دا سوال دی نو بیا بله مصره وي چې په دې یعنې په دې خبره په دې زما او د الحاد نشي د الحاد سره زما اختلاف په دې دی چې په کائنات کې دا توازن څوک راولي دا د چا کار دی دا توازن پکې چا راوستی دی داسې څوک شته چې هغه دا متوازن نظام یې جوړ کړی دی دا زمونږ ستوره سپوږمۍ او دا کم چې مونږ وینو دا پوره نو په کائنات کې توازن دی ولې په کائنات کې توازن دی ولې په دې زما او د الحاد نشي کتاب ډېر ضروری دی ډاکټر صاحب زما او د اثر صاحب یو قدر مشترک دی چې نه د دو کتاب او نه زما کتاب شته پرونه ته یو کشر یو بچي مې راته کال وکړو د مینګورې نه چې سوات وي چې زه د سوات د کم پوهنتون طالب علم یم او د بي اس د اووم سیمسټر او زه غواړم چې زه په تاسو باندې خپل تیسس ولیکم نو ما ورته اضافي خبرې ته خو ډېر زیات خوشحاله شوم خو ډېر زیات ورته خفه شوم چې زما سره داسې هیڅ نشته چې ته یې په ثبوت کې راوړې هغه به یا زه اورېدلی یم او یا به یې چېرته کې د ملګرو د خولې نه اکثر خبرې کوي نو ما چې ما سره داسې هیڅ نشته چې ته په دغه کې ورکړې ځکه چې دا خو ریسرچ میتھډالوجي ده چې ته به د صفحې نمبر د کتاب نوم د هغې د پبلشنګ د هغه ټول هر څه دا به ته لیکې نو هله به ستا خبره شي نو دا به قانع او دا به قوي نو که ته اوس وایې چې د هوا خبرې کې نو د هوا خبرې نه چلېږي نو زه ستا جذبې احترام کوم خو ته بل څوک ځان له وټاکه نو همدغه خبره ده چې د اثر صاحب کتاب ضروري دی زما دا دی یا نه دی دا خو مې پکې هسې بټوین د لاین خبره راوسته خو دا ضروري دی چې که سبا څوک خبره کوي نو چې د یو ځای نه په دلیل کولی شي داسې نه دی د هوایي خبرې ډېرې شوي هم دي او کېږي هم نو په دغه مرسته کې انشاءالله او زما ته خو پته هم نه لګي چې څنګه چل دی او څنګه نه دی خو ملګري خبر دي زه دغه د پي ان سی اے د بي او جي ممبر هم یم نو چې زما نه څومره کېدی شي د ټولو په ما باندې فرض زما اواز څومره تللی شو څومره توانا او ما څه کولی شوه نو انشاءالله چې زه به بې تپوس او بې درېغ او خامخا به کوم او که نه نو ما مخکې اعلان کړی که څه مې نه شوه کولی نو څادر به مې د په اوږې ښودي په هغه ورځ انشاءالله دا به تاسو ته ښیم او ستاسو نوم به اوچتوم د خیره انشاءالله چې زما نه څومره کېدی شي او نورې هم ډېرې خبرې دي خو هغه به ما او امید صاحب بیا چېرته وکړو ټیک شو الله هم خوشحاله لره ډېره مننه